زه پښتون یم، زه بلوچ یم، زه ازبک یم، زه ترکمن یم، هزاره یم، زه تاجک یم، زه ګوجر یم، پشه یي، نورستاني یم، له پامیره راټیټ شوی تر اټک یم. زه په خپل هویت ویاړم چې افغان یم، زه اصیل مالک د ګران افغانستان یم. سلام قدرمنو دوستانو، هیله ده زموږ درناوی او نیکې هیلې ومنئ. سلام قدرمنو دوستانو، ګرانو اوریدونکو، هر چیرې چې یاستئ نیکمرغه او خوشحاله اوسئ. د ډنمارک د ګلیډسکس د کانال له سټوډیوګانو نه تاسو سره خبرې کوو. دا اونۍ مو نیکمرغه اوسه. زه خو هر سهار د سباوون پیغام خپروم. د سباوون پیغام کې ستاسو نیکمرغي، خوشحالي او هوساینه غواړم. نننۍ خپرونه ډیره په زړه پورې ده. وایي وریا موږ دغه راډیو چې خپرو دی دغه د نهم کال له ډنمارک نه زموږ هڅه دا ده او تلاش مو دا ده چې دوه هدف ترسره کړو. یو دلته د دننه په ډنمارک کې او یا په مجموع کې له وطن نه د باندې د افغانانو ژوند او کار، د دوی د بچیانو د دوی افغانیت، اسلامیت او له وطن سره مینه او دلته د مهاجرت ژوند، کډوالۍ ژوند څنګه ده. له بل خوا عزیزانو موږ ډېر هڅه کوو. زه زما همکاره فیضي جان اوسا او دلته په استودیو کې چې زموږ تخنیکي همکاران دي، نو زه لږ وخت راغلم، لا دوی نه دي راغلي او د اونۍ یادښت مې وغوښته چې تر هغو چمتو کړم او تاسو ته وړاندې کړم. بل هدف مې دا ده چې له وطن سره ستاسو د افغانانو خپلو وطندارانو هغه رابطه ټینګه کړو، اړیکه یې ټینګه کړو، ځکه موږ په دننه په ګران افغانستان کې هم ډېر ګران اوریدونکي لرو. هغوی زموږ خپرونې اوري آنلاین او هره شنبې او یکشنبې چې د ډنمارک په وخت له 3 بجو نه یا 15 بجو نه تر 6 بجو یا 18 بجو پورې موږ خپرونې لرو. دا بیلابېلې برخې دي چې لومړی ساعت 3 بجو نه تر 4 بجو راډیوي مجله ده، هغې کې یادداشت د هفتې ده، دغسې څه خبرې یا چي ګپا ده، مرکې لرو او خبرې اترې لرو، راپورټونه او ګزارشونه لرو. په عین حال کې ډنمارک پیژندنه لرو، ډنمارک څنګه یو هیواد د تاریخ او جغرافیه او داسې نورې خبرې. دغه راز د بوډۍ ټال په نوم، د ملا چرګک په نوم ټوکې ټکالې برخه لرو او ګلبرګ ها یا ګلپاڼې د خپرونې ادبي برخه ده. هلته لنډې قصې خپرو او رومانونو معرفي، د داستانونو معرفي او په افغانستان کې د هنر او ادبیاتو د مخکښانو پخواني او اوسني هغه معرفي کوو. ضمناً د پخواني راډیو تلویزیون د همکارانو او د افغان فلم د همکارانو معرفي هم موږ نه هیرو. همیشه تاسو زموږ پاڼې هم ګورئ چې هلته معرفي کوو، ځکه د افغانستان د راډیو تلویزیون او افغان فلم کارکوونکو د خپل سر په بیه په 100 کالو کې د تمدن او فرهنګ په اشاعه کې زیاته برخه اخیستې ده. قدرمنو دوستانو، نننۍ خپرونه په زړه پورې ده، ویې ګورئ، تاسو به ډېره په زړه پورې. اما د اونۍ یادښت کې یو مطلب ته زه غواړم اشاره وکړم، هغه دا ده چې اکثرا د راډیوګانو او تلویزیونونه هغه مطلب ته چې د افغانانو ورته ډېره اړتیا ده کمه یې پاملرنه وي. یوازې هغه متحدالماله خبرونه ټول وایي، راپورتاژونه ما یو ډول راپورته، له افغانستان نه خبرونه یو ډول او له نړۍ نه. نو ځکه موږ پرهیز کوو له دغسې مطالبونه، هغه مطالب وړاندې کوو چې اړین دي. د هغې جملې موږ په ننني یادښت کې دا وایو چې بې پوښتنې اروپا ته مه راځئ، بې پوښتنې ډنمارک ته مه راځئ. اوله خو د خپل وطن مه پرېږدئ. چیرې ځئ؟ موږ څو ځلې راپورټونه ورکړل د مهاجرینو کډوالو له کمپونو نه او هلته تاسو وښودله چې دغه کډوال چې راغلي دي په څومره بد شرایط کې ژوند کوي. داسې نه چې دلته اقتصادي شرایط بد دي په کمپ کې، صحي شرایط بد نه، هر څه ورته شته، اما نه منل کېږي. اوس ته چې له افغانستان نه حرکت کوې راځې، دا دومره لارې خطرناکه دا ته تېروې او بیا راځې ډنمارک ته، بچیان دې هم درنه پاتې، مور پلار کورنۍ درنه پاتې. ښه نو اوس دلته څه وایي چې ولې راغلی؟ دا خو درته وایي په افغانستان کې 45 میلیونه خلک دي، هغوی ژوند کوي، ته ولې نشي کولی؟ اوس خو هغه دلیل څه ده؟
مونږ اوله راځو بیا دلته فکر کوو چې څه ووایو. ان شاء الله زما په خبر باندې رسیدلی یاست. یعنی په دې معنا چې لومړی قصه د خطر قصه خو جوړه کړه. له بلې خوا دغه اروپا نه ده پخوانۍ، دلته منل نشته. د زړه د کومې درته وایم، زه په خپله د مهاجرینو دغه کډوالو یا سره صلیب د ادارې یو ښوونکی معلم یم، استاد یم، یعنې یو فاکولټي غوندې ورته درس ورکوم. ځکه چې د دوی حقوق څه دي، وجایب څه دي، دا نوي چې راځي. په بل ښوونځي کې بیا زه هلته معلم یم، هلته بیا ورته وایي چې ته اوس بېرته مونږ خو تا نه منو چې ځې د تا په وطن کې دغه شرایط دي، کار دغه ډول ده، امنیت دغه ډول ده، او په خیر ځه لاړ شه. پښتو او فارسي دې کني د دري ژبه چې مونږ یې درو یا عربي یا کردي یا دا نورې ژبې هلته معلمان ورته لرو. که دا سړی دار په داره چې دې ځای نه ځي بیا جرمني ته، جرمني بېرته مونږ ته راولي. بیا دې ځای نه بیا دلته خو نه منل کېږي، بیا ځي سویډن ته، بیا ځي انګلستان ته، هغوی بېرته راولي. ځکه دلته د دوبلین د کنفرانس هغه یو ټکی ډېر مهم ده چې ته له لومړي هېواد نه راځي، افغانستان نه راځي مثلا جرمني ته، بیا جرمني ته نه مني یا ستا نه خوښېږي، بیا ته راځي درېیم هېواد ته چې هغه ډنمارک ده مثلا د بېلګې په توګه. دلته ته ونه منل شوې ځکه چې ستا د ګوتو نښه په جرمني کې ده. دوی تا وطن ته نه لیږي بلکې جرمني ته لیږي. او د دوبلین د کنفرانس د پایلو په اساسي ټکي هلته داسې لیکل شوي دي چې درېیم هېواد به یې دویم هېواد ته لیږي، یعنې بېرته به یې جرمني ته لیږي، بیا نو جرمني به یې خپل لومړي هېواد ته لیږي چې هغه مثلا افغانستان یا بل هر هېواد. چې اوس موږ د خپلو افغانانو په باب خبرې کوو، ځکه تاسو ته دا خبرې زما یعنې مخامخ دي. هیله لرم چې دغه ته پام وکړئ او دغه ویډیو هم در سره تبلیغ کړئ، په نورو خپلو سایټونو کې هم خپره کړئ، نورو ځایو کې هم شیر کړئ چې ټول خبر شي. ځکه ټول پاسپورتونه اخلي دننه په افغانستان کې. تاسو فکر وکړئ چې هره ورځ په زرګونو پاسپورتونه صادریږي. اوس دا خلک چیرې ځي؟ د پاکستان وضع خو تاسو ته معلومه ده، پخوا کې به هغه دالم پکې پیدا کېدل، اوس خو هغه دالم نه پیدا کېږي. د خپلو افسرانو د خپل هېواد د قهرمانانو کورونه یې لوټ کړل. یو ډالر راته وګورئ څومره دی، یو افغانۍ څونه ده هلته. همداسې ایران وګورئ، شاوخوا مو ناخاده ګاونډیان پراته دي، زمونږ دښمنان دي، زمونږ د ځان، زمونږ د اوبو، زمونږ د مالو دارایي، زمونږ د لاریګانو، د موټرو، د سبزیجاتو او د مڼو او د انارو دښمنان دي. ښه اوله خو ته دلته نارامه کېږي، پازابېږي، بچیان در سره، کورنۍ در سره، یا یوازې ته خپله یې چې خدای عیف د ځواني دې ستاسو نه ده کړې. ښه بیا دلته هم راسئ په داسې سختۍ له ترکیې نه یا له یونان نه یا نورو هېوادونو ځان راورسوئ، قرضداره، پریشانه، کور مو پرېښی، هلته درپسې پوروړي یاستئ. خو هغوی هم وایي راوړه پیسې مې، قاچاقبر پیسې هم در باندې پاتې دي د نورو، او ته داسې یو شی دې جوړ کړی دی. خو اوس مونږ خو یو وخت راغللو، دا اشتباه او خطا مو وکړله، په خدای باور وکړئ، لوی خدای مې په سر باندې ده. 6 بچیان مې 8 مسیان لرم، دغلته ما او فیض جانه کار کوو، زحمت کوو، والله که یوه ورځ هم خوشحاله وي. هیڅ دولت هم ښه نه و او هیڅ دولت هم بد نه ده د افغانستان. هیڅ کوم هیڅ دولت، مونږ خو هیڅ دولت ته بد نه وایو، هیڅ دولت ته ښه نه وایو. اما خو مجبوره شو، کور په کور جګړه وه. په 2009 کال کې ټول خلک یې لوټ کړل، هرې خوا نه یو ړوند راکټ به راغی. خو په داسې یو حالت کې خو نو باید وتلي وای که نه، یو دیوال سالمه پاتې نه شي هغه وخت کې. یو خو رژیم چې سقوط بشي، یو خو نه یوازې چې رژیم لوټ شه بلکې خلک هم لوټ شول، د خلکو دارایګانې لوټ شولې، د خلکو ناموس لوټ شو. ویې تښتولې، افغاني ښځې ونه تښتولې. خو موږ په هغسې یو شرایط کې راغلو. ښه تاسو به هم وایئ چې په افغانستان کې بد شرایط دي، دا ډېره ده، راشئ، مګر یو وار خو یې وسنجه ورور چیرې ځې د دغه مملکت د منلو او د کډوالو د منلو قوانین څه دي، مقررات څه دي. مونږ چې راشو
دلته په هوایي ډګر کې او یا چې د کوپنهاګن ښار کې کت شو یا مثلا برلین کې او چې بیا وروسته لا هغې وایي چې خدای اوس په دې انټرویو مصاحبه کې څه وویل. خو درته وایم وروره که زه تا بیرته وطن ته دې ولېږم ته ما ته ووایه چې په تا څه کېږي، څوک دې اعداموي او څوک دې بندي کوي. دا دوه خبرې لري، دې ته مستند دلیل عکس لري، فلم لري او یا سند لري. منل خو داسې لري دا خو څه دارالمساکین نه ده وروره او نه دارالمهاجرین چې هر څوک راځي. ښه دغه افغانان هم چې دلته منلي دي اوس راغله 2000 مثلا ډنمارک ته خو واخله وایي دا 2 کاله ویزه ده، 2 کاله بعد به بېرته خپل وطن ته ځي. هغوی سره اوس له سره بیا انټرویوګان روان دي. د اوکراین نه راغلي د اوکراین جګړه ده، ډېره جګړه چې ختمه شوه ځئ خپل کور ته. نه ده ختمه، 2 کاله ستا پوره شو، خیر ده درته یې تمدید و 3 کاله. بالاخره دا جګړه خو پای ته رسي، دا خلک به ځي خپل وطن ته. یعنې د اروپا ډېره سخته ده، کار نشته ده، پیسې نشته ده. والله په بله ګورئ او عزیزانو تاسو ته خپلوانم نه وایي، تاسو ته دوستانم یا بچیانم یا ورونم یا تاسو زومان یا ناوګانې چې دلته اوسېږي تاسو به ترې عجبې توقع لرئ. قسم یې درته زه خورم د دوی په ځای چې یو پول د خدای نه لري. منفي هغه کسانو چې افغانستان نه پیسې راوړي دي، دا چې څنګه یې راوړي دي په هغې موږ نه غږېږو، هغه د دوی خپل کار دی. یعنې دغه خبرې دي عزیزانو، موږ هیله لرو چې دې ته ډېره پاملرنه وکړئ. ستاسو ژوند ده، ستاسو راتلونکی ده. په کمپونو کې خلک لیونیان شول، مخدره موادو ته یې مخه کړې، شراب څښي، غلا کوي، پیسې خو نه لري. همدغې کوپنهاګن، همدې اروپا کې، همدې نور ځي غلا کوي، جرم کوي، ځکه خو پیسې نه لري، منل کېږي هم نه، لیږي بېرته وطن ته هم نه، خلاص موادي بس دا ټول دا پیچکاریګانې لګوي. ټول د شریفترین کسانو اولادونه، شریفترین اشخاص و افراد، ښځې یا نارینه، په مخدره مواد دلته اخته شوي دي، په ډېرو بدو کارونو. دلته مخدره مواد نشته، اما خو همدغه حلقات پیدا کوي د خپل منځ کې چې دا نه دي قبول شوي. یو وارې خپله د خپل سر د ګریوان ته کته کوي او ووایه چې څه کوم. د ښه ژوند کولو لپاره دومره بد ژوند تېرول دا نشته. دونه بد ژوند به هم تېر کړي، دا بدې لارې به هم تېر کړي، ولا که د یوې روپۍ خاوند هم شي. ما خو درته ویلې والله په بالله په دې خپلو بچیانو، خپلې کورنۍ او شرافت او ایمان قسم درته خورم، موږ ډېر خوشحالېږو چې افغانان راشي دلته. زه ډېر خوشحالېږم. خپلو وطندارانو ژوند هم که ښه شي، یو آینده یې ښه شي، تحصیل وکړي، کار وکړي، خو نشته دغه امکان. بلې مهاجرت نه ده قطع، مهاجرت شته، منل شته، اما څنګه چاته؟ او بیا له هېواد نه تر هېواده فرق کوي. نو جرمني وګورئ، یو لوی هېواد ده، دلته خو ټوله چې ونیسي 5 میلیونه ټول دا د دوی نفوس ده. ښه اوس دا خپل ځان ته کار پیدا کړي که تا ته د دوی پوهنځي او پوهنتونونه خو ورکړه، صحیح ده، په کال کې مثلا ورکړه $1.5 لک پیسې ورکړه، بیا د عین ما خپل کابل نه دي راغواړي، پوهنتون کې به محصل د تحصیل ویزه. دغه ټول اړخونه دا وسنجوي دوستانو. ولاکه زه ګورم با تاسو زه په سرې میاشتې کې یم د سره صلیب کې زما کار هلته دی، اندکور کې هغه معاش نه اخلم، دا راډیو تلویزیون مفته چلوم، ځکه زه د 9م صنف ټولګي وبښئ 9 کلن وم چې د افغانستان راډیو ته لاړم. هغه وخت کې د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې تلویزیون نه و، هغه وخت همداسې سهار راډیو ته، غرمه سهار مکتب ته تلم، غرمه راډیو ته. فاکولټې ته چې لاړم، سهار په فاکولټه کې وم، پوهنتون کې، او غرمه به هلته راتلم، مطبوعاتو ورځپاڼو مجلو ته به تلم او راډیو. دا زما د ژوند یو برخه ده، تر څو چې همالته مقرر شولم، همالته مې کار کوو، ژورنالیست وم، تمثیل مې کړی، فلمونو کې مې کار کوو. هغه وخت کم محدود، یو څوک یو کارکوونکی به 2-3 کار به یې کوو. دومره پراخ چې اوس تلویزیونونه دي او امکانات دي، دا نه ول هغه وخت. ښه دغه تلویزیون وړیا مفته، قسم باور وکړئ د میاشتې یو $200 ما او د فیضه جان زما مېرمنه په دې مصرفوو، ځکه تیل حساب که بل حساب که بل، دا ټول کورونه چې راځو، مرکیو ته ځو، مجالسو محفلو ته، هېڅ شی موږ نه پاتې کېږي. افغانان دي خو موږ نه توقع کوي، وایي د افغان غږ راډیو ده، د خو زموږ د خو راشئ، زموږ راپورتاژونه واخلئ.
صدای افغان بیاین بیادر میگه از ما جریان یک مصاحبه داریم، این برنامه داریم، پروگرام داریم، ثبت کنین، نشر کنین. د خو پیسې دي د خو زمونږ څوک راکوي والله په بله یو پول د خدای څوک نه راکوي او نه موږ یوټیوبران یو چې د یوټیوب له لارې نه پیسې واخلو د خدای دې موږ ته راکړي موږ دغه کار نه کوو فقط دغه خیریه مؤسساتو کې چې دغه ډول کار کوو یا تاسو سره په خیریه توګه د اوس د خپرونې چې وړاندې کوو دا یو خیر ده څوک نه وایي تاسو ته موږ دا خبره وکړه نور تاسو خپله خوښه عزیزانو دغه زمونږ د استودیو ځینې برخې دي هغه د ویې ګورئ دلته چې راشو بس کارونه زمونږ دغه رقم د افغان غږ رادیو دي ځینې خپروو دا زه اوس جوړوم بیا وروسته دا ورکول کېږي مستقیم آنلاین خپرونې ته او سبا ته له خیره سره زمونږ خپرونې دي چې هر شنبه او یک شنبه مونږ خپرونې له همدغه استودیو له تاسو ته وړاندې کوو